نو پس لینګویسټیک او چې کوم دغه د چې کوم میتھمیټیکل چې کوم انټیلیجنس او ما ایکسپلین کړي د دې د مخ چې کوم ویډیو دا پارت 2 ده. اوس به موږ پر سپیشل انټیلیجنس باندې خبرو کوو. سپیشل انټیلیجنس په هغه کسانو کې ډېر چې کوم کسان ډېر ښه ډېر ډریمینګ کولی شي او کوم کسان چې ډېر ښه سوچ وایي شي. مطلب یو شي ته ورکړه د جهاز یو سړي ته ووایه چې ته جهاز په تصور کې راوړه. چې کوم ښه سپیشل انټیلیجنس کسان دي هغه جهاز په تصور کې دا رقم راولي او دی سوچ ولکړي چې هغه جهاز بالکل د ده په ذهن کې یو ریلسټیک شی اختیار وکړي. نه د ده په ذهن کې هغه جهاز بالکل یو ریل جهاز جوړ شي او د هغه هره فرضه هر چې کوم فرضه یې هغه دته ډېر ښه کلیر او ویزیبل دته معلومه شي. نو دا کوم کسان چې سپیشل انټیلیجنس په دې کې اکثره کسان چې کوم انجینرینګ ریلیټډ کوم کسان دي د هغو خاص کر میکانیکل سیول سولم ول په هلته ویژوالایزیشن بیخي زیات دي. آرټس چې کوم کسان دي چې کوم کسان پینټینګ کوي او کوم کسان چې دي نور کوم فیلډز دي ډیزاینینګ سره ریلیټډ ته یو شی ډیزاینینګ چې کوم دغه ډیزاینینګ دی شیپینګ مطلب یو شیپ یو خاص ډیزاین غواړي نوی موټر ته جوړه یا نوی جهاز مثال که دوی سړی جوړوي مطلب یو انجینیر جوړوي نو هغه یو خاص شیپ لري. دا کسان چې دي دا په هغه شیانو کې ډېر ماهر دي. نو دغه یو ډېر ښه مطلب یو ډېر ښه دغه دی یو ډېر ښه هنر دی که ته په خپل ځان دا سوچ وکړې چې په ما کوم انټیلیجنس ده. دریم چې کوم شی دی هغه نیچرلسټیک انټیلیجنس. نیچرلسټیک انټیلیجنس کوم کسان چې د قدرت شیانو سره ډېر ژر ځان اکوموډیټ کړي. اکوموډیټ مطلب ډېر ژر ځان هغه اډاپټ کړي یا ځان ورسره کوم ځان د هغو شیانو سره په معمول کې ته مثال کے طور پر یو سړی د بزنس نه اے ور معلوم وي نه بي ور معلوم وي نو ته هغه سړی مارکیټ ته ورشوه که یا ماحول ورته جوړ که نو هغه چې خپل ارد ګرد چې کوم ماحول شیان وویني هغه ډېر ژر واخلي ژر یې زده کړي. دا کسان چې دي دا په نیچرلسټیک انټیلیجنس کې راځي. څلورم چې کوم دغه دی انټیلیجنس دی هغه پنځم دوه خو مې اوس درته ایکسپلین کړل دوه مې په بله ویډیو کې درته ایکسپلین کړي وله. پنځم چې کوم انټیلیجنس دی هغه انټرپرسنل انټیلیجنس. انټرپرسنل دا یو رقم انټیلیجنس دی چې که په یو سړي کې دا انټیلیجنس وي د هغو د نورو خلکو سره تعلقات ډېر شي. مطلب هغو ته تعلقات جوړول هېڅ زور نه ورته غواړي. یو نوی ملګری پیدا کول هغو ته ډېر اسانه کیسه وي او هغه کې یو رقم دا رقم ټیلنټ چې هغه نوی ملګري ډېر ژر جوړولی شي. دا رقم کسان چې دي هغه انټرپرسنل انټیلیجنس لري. او شپږم چې دی میوزیک انټیلیجنس دی. میوزیک انټیلیجنس یو سړی ګانا واوري او یاد یې شي دا میوزیکل انټیلیجنس دی. یو سړی د ګانې په شکل کې یو شی واوري او د هغو دی یاد شي چې بار هغسې هېرېږي نه. تا به اکثر دا رقم ارد ګرد زموږ څو کسان دا رقم وي چې هغه چې ګانا واوري نو هغه ګانا بالکل په یاد شي یا یو شی مطلب هر شی چې د میوزیک سره ریلیټډ دی هغه چې هغه خلک واوري بالکل هغه په یاد شي. نو دا په میوزیک انټیلیجنس کې راځي. یو چې دی هغه باډي کاینستیټیک شو. باډي کاینستیټیک چې کوم انټیلیجنس دا په هغو کسان کې چې کوم جمناسټیک او جمناسټیک یا سپورټس کوم کسان هغه هغو کې عموما باډي کاینستیټیک انټیلیجنس دی. یعنی د باډي هر پارټ
دا کوم مخصوصه پارت دی په بوډۍ کې، مطلب د انسان په بدن کې دا کوم مخصوصه پارت دی چې هغه موږ دي عام کسان یې موږ هغه نه موومنټ نه کوای شو په هغه باندې، لیکن هغه کسان یې کوای شي